د افغانستان ملي دفاع د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تېره شپه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پوځي رژیم تر کنټرول لاندې سیمو کې د داعش او شر و فساد په مهمو مراکزو باندې هوایي بریدونه ترسره سوي چې د دغه بریدونو له کبله داعشیان او د شر و فساد مهم غړي له منځه تللي. دا هغه افراد و چې د افغانستان دپاره یې کوردینات ورکوه او پلان یې د بریدونو درلودل. اسلامي امارت دفاع وزارت وایي چې موږ به هر هغه ځای په نښه کوو او له منځه به یې وړو چې د افغانستان دپاره تخریبي کارونه ترسره کوي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا پر افغان خاورې تیری وسو په پکتیکا، پکتیا او کونړ باندې جنایت یا وحشت ترسره سو چې له کبله ډیر شمیر بېګناه افغانان شهیدان سول. دلته تفاوت د افغانستان او د پاکستان دا وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي چې موږ په دغه بریدونو کې چې ترسره کړل عام خلک نه دي تلف سوي بلکې هغه افراد یا هغه مراکز مو په نښه کړي چې هغه ورانکاره و په افغانستان کې تخریبي پلانونه درلودل، خو پاکستان بیا هم خلک شهیدان کړي دي. د نن شپې تاوده بحثونه مو پر همدې موضوع ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. را سره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو د پوهنتون استاد ښاغلی جاوید مومند، بل میلمه را سره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت، او را سره سیاسي و حقوقي شنونکی ښاغلی عزیز الله حقپال. د تاسو درې سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پخیر راغلاست پروګرام ته. حکمت صاحب، تازه جزئیات څه دي له دغه انتقامي بریدونو څخه یا د اسلامي امارت له هغه عملیاتو څخه چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترسره کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنښت علیزای صاحب، تاسو ته، تاسو ډیرو درنو میلمنو، حقپال صاحب، مومند صاحب ته، تاسو همکارانو او د شمشاد لیدونکو ته وعلیکم السلام. موږ په لومړي ځل باندې د خپل مشروع دفاع څخه په استفاده باندې د پاکستان په پوځي اډو کې هغه ادرسونه په نشه کړی دي کوم چې د افغانستان د نام نه کولو لپاره او د افغانستان د ولس پر ضد د اسلامي امارت پر ضد باندې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. دا ثبوتونه په نړیواله کچه باندې موجود دي. هغه څه چې پرون یا د اوسم په سرانان کې تیریږي، په وړکزو کې تیریږي، یا د پېښور په شاوخوا کې تیریږي، دا په حقیقت کې د افغانانو هغه مشروع حق دی چې موږ بیا د دې خبرې غوښتنه د اسلامي امارت څخه کړې وله. کور ودانه وایي چې بل اخره د یو نظام په توګه باندې د یو ملت په استازولۍ باندې هغه ادرسونه وویشتل، حالته هغه کسان په نشه کړل چې د افغانستان په نام نه کولو کې او د افغانانو د قاتلینو په توګه باندې پیژندل شوی دي. د دغه مراکزو په اړه که معلومات راکړئ، دغه مراکز څنګه مراکز او دا څومره مهم و د پاکستان دپاره چې د دوی تخریبي کارونه ترسره کول؟ موږ په وار باندې په بلوچستان کې د څلورو مرکزونو چې په هغه کې داعش خراسان روزل کیږي او بیا افغانستان یا سیمه تصادروي کیږي خبره کړې وله. دا خبره د اسلامي امارت ویان شاغلی ذبیح الله مجاهد کړې وله. دا موږ په خواله رسانوي کې مستنده کړې وله، اسناد مو وړاندې کړي وله، ولی پاکستان په دې باندې اعتراف نه کولی. مګر پرون چې کم وخت د سرانان د کمپ د داعش اډې تر برید لاندې راغله، نو د سیمه خلکو د هغه څخه مستند اسناد واخیستل. د دغه اډو څخه پاکستانی روزونکي ووتل په شخصي وسایتو کې، بل اخر ځانونه یې پټ کړل، مګر هغه خارجي داعشان چې په حقیقت کې د پناه وړلو ځای نه درلودلې هغه پناه شول. تلفات موجود دي، د دوی تخنیک ته خساره رسیدلې ده، د دوی هغه تعلیمي مرکزونه، تعمیرونه، حتی پټ ځایونه په زیرزمینیو کې هغه پناه شوي دي. پاکستان په دې اړه باندې ځکه پټ خو پاته دی چې دا د نړیوال ټولنې لپاره هغه اسناد دي چې دوی ورته ورکوي. دا اوس که تاسو علیزای صاحب خورا رسانوي ته ورسئ، د پښتونخوا د همدغه سیمو کلو څخه خلک ویډیوګانې خپروي، نشرات کوي، وایي چې بمبار جریان لري او په دغه سیمه کې چې دا چیرې بمبار کیږي دا ملکی خلک نه دي، دا کورونه نه دي، بلکې دا د پوز هغه اډې دي چې د پخوا څخه موږ خبرو چې په دغه کې داعشان د افغانستان د رامنځته کولو لپاره روزل کېدل او صادرېدل.
دلته کوم مراکز چې موجود دي تاسو ویل چې دا د افغانستان دپاره خطر نه د سیمې دپاره خطر و اوس به د سیمې هیوادونو ته هم دا مسله نوره مستنده سوي چې له پاکستان څخه جدي خطر سیمې ته ده او نن که افغانستان د دې خطراتو پر وړاندې درېږي دا د سیمې د ثبات دپاره ده. په حقیقت کې خو افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د سیمې لپاره قرباني ورکوي. دغه اوس چې کومه مبارزه تاسو د داعش په وړاندې باندې یا د ترهګرۍ په وړاندې باندې کوي تاسو په خپل دغه قرباني باندې هندستان ساتي، ایران ساتي، چین، منځنۍ اسیا، روسیا، ترکیه ساتي. که تاسو دغه ته اجازه ورکړي بیا به تفاوت پاتې بیا به دغه داعشان یو ځل بیا د مسکو تر کانسرت پورې تر ترکیه پورې تر منځنۍ اسیا پورې تر ایران او هندستان پورې ورسیږي. ځکه نو زموږ د نړیوالو څخه په جدي توګه باندې غوښتنه ده چې ترهګري یو بده پدیده ده چې هغه په حقیقت کې هر تمدن، هر هیواد، هر ملت ننګوي. د اوس لپاره موږ لومړی کرښه د جګړې په دغه لومړی کرښه کې موږ قرباني ورکوو ولې په ویاړ سره جنگیږو هم. دا تاسو وینئ چې موږ هغه مرکزونه په نشه کوو چې تاسو امکانات په نشه کولو نه لري. کوم اطلاعات چې علي صاحب زموږ نننۍ حاکمیت لري، اسلامي امارت لري، هغه دومره دقیق دي د خلکو په همکاري باندې زموږ د استخباراتي ادارو په ویاړمن کار سره چې موږ د هغوی تعداد، شمیر، نمونه، شهرتونه، د سلا ډولونه، د تعلیمي مرکزونو ادرسونه، حتی د هغو ښوونکو روزونکو نمونه لرو کوم چې دوی روزي. بنا هغه څه چې اوس تیریږي موږ په حقیقت کې د نړیوال تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې د لومړي سنگر هغه حالت ساتو چې نور یې باید مدیون وي او زموږ سره په دې اړه باندې مرسته وکړي. اقبال صاحب اسلامي امارت چې کله اعلامیه خپروي د عملیاتو یا په هغه مراکزو کې چې دوی یادونه کوي چې داعشیان او شر فساد موجود و هر ځل چې دوی عملیات کې مشخصات ټول لکه څنګه چې حکمت صاحب یاد کړله هلته وړاندې کیږي. پاکستان په دومره قوت سره چې لري بیا هم نشي کولی هغه رد کړي ځکه چې موضوعات دقیق وي. ولې کله چې په پاکستان کې برید کیږي هغه هم هلته په داخل کې بیرته پړه منل کیږي چې له داخل څخه دا مسله سوې. دوی یو څوک را پیدا کوي چې څیره هم پاکستانی د هغه هر څه علایم د پاکستان د وګړي ښکاره کوي پر افغانانو یاړي وایي دا افغانۍ او د دغه برید تر شا. دغه مسایل څه روښانه کوي نړۍ ته چې هغه هیواد چې ځان اتومي قوت بولي ولې مسایل دقیق نه وي خو افغانستان چې تازه له جګړې راوتلی هر څه دقیق په نښه کوي. محترم عزیز صاحب په لومړي قدم کې تاسو ته استاد د ملمنو ته محترم حکمت صاحب او محترم استاد جاوید ته تاسو تخنیکي همکارانو تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. وروسته بیا د دغو شهیدانو روح ته دعا کوم چې د پاکستان په بمباریو کې پکتیکا او پکتیا او پښتون کې پکې شوی ده هغوی ته دعا کوم چې د خدای غواړم زخمیانو ته د خدای دعا امین او اجر شفا غواړم. ټول غم لرلو کورنیو ته د افغانستان ټول ملت ته په دې مورید باندې تسلیت وایو. موږ دغه شی یو ناځوانه نامرده همسایه سره سروکار ده چې هغه تل خپل د تروریستي ډلې روزي او تروریستي عملونه زموږ په خاوره کې سرته رسوي او پلای هم بیرته بیا په افغانانو باندې. محترم علیزی صاحب اصلا خو فرق په دې کې چې پاکستان وایي چې بریدونه کې موږ هغه وسلوالي ډله په ټنځایونه بولو چې پاکستان پر ضد بریدونه تیر کړي ولې په عمل کې خدای او د افغانستان دولت دا نه مني ردوي چې د ملکی پورنه کوي. اوس اول کې د دې دغه ادعا وچیړو دا نړیواله ته ثابت شوی تر اوسه پورې چې دی هیڅ نه ودا ثبوت وړاندې نه کړل شوی په افغانستان کې یو وسوال د ټي ټي پی یو غړی او یا په دلته یو د وګړي د روزن یو مرکز وستلې بلکې دوی همیشه دا چې دا یونیورسيټي دي چې هغه ملکی کورونه دي کړي دي مشمان دي سپېګری دي او د افغانستان دولت دي د ثبوت لپاره عکسونه لري ویډیوګان لري د بهل حادثاتو څخه مشاهدات لري چې دا ټول نړیوالو ته ثابتوي چې د جنگي جنایت مرتکب شوی دی. جنگي جنایت هم دي توایي چې ملکی خلک وژل کېږي بشري مرستې بمبار کېږي او پروختون بمباری کېږي او پونتون بمباری کېږي. پاکستان دا ټول کارونه کړی. په افغانستان کې ملکی کورونه بمبار کړي دي او پاکستان کې پونتون بمبار کړي دي
پاکستان کې شبخانه په افغانستان کې شبخانه بمبارد کړی ده، په افغانستان کې بشري مرسته یعنی تاسو وګورئ هغه یو بمبارد وکول په یو کور باندې، کله چې دغه کور د خلاصولو لپاره د زخمیانو د تخلیه لپاره د محل خلک راځي په هغه باندې چې دا بشري کومکونه بلل کی هغه باندې بل بمبارد کول، دا هغه جنایت چې په دنیا کې کم مثال درکې. پاکستان یو خپل اعمالو سره ثابت کړی چې دا خپل یو تروریستي هیواد دی، دا یو بین‌المللي تروریزم دی، دا دولتي تروریزم بلل کېږي. دی چې یو ځکه چې ترور امنیت وایي چې د خلکو وژل د وحشت او دهشت د خپرولو په خاطر د خلکو وژل چې تاسو دښمن دي معلوم نه وي، دا شخصي دښمني نه ده، چا سره د خرڅ په حساب باندې نه ده، بلکې دلته د وحشت او دهشت د خپرولو په خاطر باندې په یو مملکت کې بې دلیل بمبارد کوي. همدغه ته دولتي تروریزم وایي، دا بین‌المللي تروریزم دی. پاکستان د بین‌المللي تروریزم د دې هیوادونو په لیست کې باید شامل شي. د افغانستان دولت باید په دې حق باندې د هاګ محکمې ته ICC ته او ملل مشوره د امنیت ته شکایت وکوي، دغه هغه ته ورسېږي. اقبال صاحب یوې خواته شکایتونه دي چې اسلامي امارات باید وکړي، بلې خواته هغه اسناد دي چې دغه د وروستي غمیزې موضوع که موږ او تاسو راواخلو په نړیواله کچه هر افغان نړیوالو ته ورمخکې کړل، که هغه بشري حقونه ادرسونه دي که هغه نور ادرسونه دي چې دغه د پاکستان په افغانستان کې دغسې ملکیان په شهادت ورسول چې په هغه کې ماشومان دي، ښځینه دي، سپینګیري دي، داسې خلک دي چې اصلا دغه مسایلو ته توجه نه لري، څنګه چې دوی نوم د ترهګري ورکوي. خبره دغه ده، زه د همدا وایم چې دلته موږ د شواهد راټول کړو، دلایل راټول کړو، دوسیه یې تکمیل کړو، دا باید تعقیب شي، دا باید محکمې ته ورکړل شي، ICC ته وسپارل شي او شورا د امنیت کې تعقیب شي. شورا د امنیت ته اوس یو نامه هم راپور ورکړی دی چې ملکي خلکو وژلي دغه کړي دي، تایید کړي دي. یو نامه د شورا د امنیت باید مکلف په دې شي چې په دې حق باندې عاجله غونډه وکړي، په دې حق باندې پریکړه وکړي، په دې حق باندې د دوه شواهدو په موجودیت کې که غړي هیوادونه موافق وي تعزیرات یې وضع کړي، تصویب دې وکوي، دا خاموش دې نه پرېږدي. د افغانستان دولت دا موضوع تعقیب کړي، ځکه هر عمل د جلوګیري په خاطر باندې مشخص اقدامات باید وشي. اقبال صاحب مخکې له دې چې مومن صاحب ته ولاړ سم، افغانستان هغه هیواد ده چې تر ډیره پورې باور د دې نه و په عامه ذهنیت کې چې افغانستان د دومره توانایي ولري چې هغه ځایونه په نښه کړي چې هغه افغانستان ته خطر متوجه کوي، بیا په دغه رقم سره بریدونه وشي چې عام خلک باید تلف نسی. دغه تاسو نن د افغانستان لخوا چې مهم مراکز په مهمو نقطو کې د پاکستان ترسره کیږي څه ډول یو پیغام وړاندې کوي؟ دا خو د پوره د واضح خبره ده، دلته خو موږ زیات د افغانستان دولت د دې ورتیا نه لري، که صحیح ده که دفاعي سیستمونه نه لري، ولې دا ورتیا پیدا کړې ده چې د پاکستان په زړه کې د تروریزم مرکزونه، د داعش مرکزونه او د دوی د نظامي تصامیم او د نیوکو مرکزونه په نښه کې ویلي. دا ثابتوي چې د افغانستان دولت دا تلاش نه شي خپل ځانه مشروع دفاع وکوي. دا ثابتوي چې د افغانستان دولت مصمم دی چې د خپلو اتباعو له حقوقو څخه د هغوی له سلامت څخه په دفاع وکوي. او د افغانستان دولت د دې په حق باندې د خپل د روسیې سره د قرارداد له مخې څخه د تجهیزاتو د نوي دفاعي سیستم د قرارداد کړی دی. افغانستان په ډېر ژر د خپلو دفاعي سیستمونو چکتن چې رادار به ولري او د هوایي دفاعي سیستم به ولري، په هغه صورت کې بیا پاکستان په دې وپوهېږي چې زه چا سره مخامخ یم. مومن صاحب، د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې چې وایي مهم مراکز هغه ځایونه چې افغانستان ته ګواښ متوجه کوي یا ورانکاره اقدامات له دغه ځایه څخه پلانېده چې په هغه کې دغه اعلامیه وایي چې داعشیانو شر و فساد مهم غړي له منځه تللي دي. دا څه روښانه کوي نړۍ او سیمې ته چې افغانستان ترسره کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. لومړی خو باید دا ووایم چې علیزی صاحب دا د یو نظام په یو هیواد کې د امنیتي بنسټونو د قوت نقطه وي چې
کوم پلان چې نیول کیږي هغه پلان په باطن کې خنثی دا د قوت نقطه ده د هر نظام. نن چې تاسو ګورئ هغه کوم ځایونه چې په نښه شوي دي دا هغه ځایونه دي چې ملي دفاع وزارت هم ویلي او نورو هم تایید کړی دی چې دا هغه نقطې هغه ځایونه ول چې له دې ځای نه افغانستان ته ګواښ و. نو دا چې افغانستان ته ګواښ دی دا یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی بلکې اکثره هیوادونو ته د سیمې ګاونډیو حتی نړۍ ته ګواښ دی. دې کې باید نړیوال بنسټونه هغه هیوادونه چې هغوی دا یاد دی لري چې موږ د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوو دوی باید همکاري لا زیاته کړي. څومره مستنده شوه چې ټولې سیمې ته دا مسله ور معلومه شي چې خطر له کومه ځایه څخه. بالکل ګورئ علیزی صاحب زه یو څه وایم هغوی بمبارد وکړه څو ځلې هغوی زمونږ او تاسو ماشوم وژني موږ د ماشوم په مقابل کې د هغه ماشوم قاتل وژنو. هغوی زمونږ او تاسو زنانه شهیدانوي موږ د زنانه او شهیدانو قاتلین وژنو. هغوی زمونږ او تاسو سپینګیري وژني موږ د سپینګیرو په مقابل کې د سپینګیرو قاتلین وژنو. هغوی زمونږ او تاسو بنسټونه روغتونونه ورانوي موږ د هغه پر مقابل کې د هغو قاتلین او ویجاړونکي وژنو. زمونږ او تفاوت د هغوی تفاوت ځمکه او تر اسمانه دی. موږ او تاسو افغانیت او اسلامیت او انسانیت مثابته کړه. موږ هم کولی شو چې ډېر ملکي کسان په نښه کړو ولې نه کوو. دوی دا ثابته کړه چې د غربیانو له نظره د تروریزم تعریف ډار خپرول دي ویره خپرول دي وحشت خپرول دي. هم ډار خپور که هم ویره خپره کړه هم وحشت خپور که هم جنایت وکړه خو نن نړیوال چپ دي. خو دا د تروریزم تعریف تا کړی دی دا تعریف ما نه دی کړی. که دا تعریف سم وي ستا له نظره خو دا په دې معنا ده چې دولتي تروریزم دلته شته. دولتي تروریزم خپروي ملکي کسان وژني ماشومان وژني عام المنفعه بنسټونه ویجاړوي نو ولې اقدام نه کوي؟ له دې ښکاري چې د پردې تر شا نورې لوبې روانې دي. نه د بشریت لپاره څوک کار کوي نه د هیوادونو د آبادولو لپاره څوک کار کوي نه د نړیوالې سولې لپاره کار کوي بلکې د خپل اهدافو دغه اقدام ته. ګورئ دا واضح ده موږ او تاسو هم ثبوت لرو هم ویډیوګانې لرو هم یونما په دې باندې راپور خپور که هم نور بنسټونو هم هیوادونو ویلې چې دلته ماشومان په شهادت رسیدلي دلته زنانه په شهادت رسیدلي دلته عام المنفعه ځایونه په نښه شوي دي. ولې هغوی هیڅ یو ثبوت داسې وړاندې نه کړ چې یو ملکي کس هم هلته په شهادت رسیدلی یا وژل شوی؟ ځکه زموږ انسانیت او افغانیت اسلامیت دا نه ایجابوي چې یو انسان وینه توی شي. او افغانانو د تاریخ په لړ کې وګورئ علیزی صاحب هیڅ کله وخت افغان د خپل خاوره د خپل وګړي د نورو پر وړاندې نه ده کارولی. ځکه افغانان هیڅ کله وخت نه غواړي چې په چا ظلم وشي. خو دا نور دي چې په افغانانو باندې جګړه تحمیل کړې ده او اوس هم موږ نه غواړو چې جګړه وکړو خو د جګړې مخنیوی باید وکړو. پرې نږدو چې په موږ باندې جګړه تحمیل شي پرې نږدو چې دلته بیا افغانستان په یو بل جګړې تحمیلي جګړه پې وتپل شي چې دا د افغانستان لپاره یوازې بې خطر نه دی. دا ګواښ هم د ګاونډیو هیوادونو هم د سیمې هیوادونو هم نړۍ لپاره ده. دغه پروني عملیات تاسو څنګه تعریفوئ چې اسلامي امارت ترسره کړله په هغه مراکزو باندې؟ دغه عملیات چې ترسره شوي دا ولې ترسره شو؟ خو دا د دې لپاره ترسره شو چې په راتلونکي کې بیا زموږ او تاسو ملکي کسان په نښه نشي. بیا افغانستان کې یو ګډوډي یو جګړه رامنځته نشي. بیا د افغانستان د پرمختګ مخه ونیول شي. ما مخکې یادونه وکړه په دې کې باید نړیوال همکاري وکړي. ځکه چې ته هغه ځایونه چې په نښه کوې چې هغه نړیوال هم د دې دعوه لري چې موږ د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوو موږ د ورانکارو ډلو پر وړاندې مبارزه کوو. خو چې مبارزه کوي راځه مخکې شه بسم الله دغه دا ثبوت دا اسناد دا مراکز دا هر څه ستا پر مخ کې راځه مبارزه وکړه. څوک نړۍ ته ګواښ یا بې ثباتي وړاندې کوي افغانستان که پاکستان؟ ما مخکې یادونه وکړه علیزی صاحب افغانستان هیڅ کله وخت ګواښ نه و او نه ګواښ مخکې شوی. که افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ کړی هم دی قدرتونو کړی نورو هیوادونو کړی او پاکستان کړی. په اوس وخت کې پاکستان په ښکاره ډول له کوم وخت نه چې رامنځته شوی د نورو پروژې تطبیقوي. پاکستان په دې پوهیږي چې افغانستان زما په ګټه ده با امن افغانستان با ثبات افغانستان زما په ګټه ده. ولې ما په ګټه د دوی د خلکو په ګټه ده. اقتصادي پروژې د افغانستان نه تیریږي پاکستان په لاره ځي. که د افغانستان خاوره نه وي پاکستان هیڅ هم نشي کولی. دا هر څه په دې پوهیږي خو پاکستان خپلواکه پوځي رژیم خپلواکه نه دی. دوی آزاد پریکړې نشي نیولی. دوی تر شا
افغانستان نور هیوادونه دي پروژې هغوی ورکوي دوی ممثلین دي دوی مجبوره تطبیق کړي د همدې لپاره پاکستان د اوس وخت لپاره نه یوازې افغانستان لپاره ګواښ دی پوځي رژیم بلکې د ګاونډیو لپاره د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره دوی ګواښ دي او دا ګواښ باید له منځه لاړ شي. یو شمېر زموږ افغانانو په دې باندې خبرې کول چې باید ځواب ورکړل سي باید غچ واخیستل سي نن له دغه عملیاتو سره باید غبرګون څه وي؟ ګورئ د افغانانو حق دی دا د نظام مسؤلیت دی چې د خاورې څخه ساتنه وکړي او د وګړو څخه ساتنه وکړي دا د دوی مسؤلیت دی ځکه واک د دوی دی نظام د دوی ده او دا جغرافیه د دوی په لاس کې ده دا د افغانانو حق دی چې ګیلې یې کړي دي ولې زه هم غواړم چې د ما د هر ماشوم د هرې زنانه دا باید غچ واخیستل شي غاښ ماتونکی غچ واخیستل شي تاسو به هغه د مورکۍ غږ اورېدلی وي چې پرون هم زما زوی ووژل سو نن هم ووژل سو زه به بیا ویډیو هم تاسو ته دروښیم نو تر کله زه تمه ولرم دا د دوی حق ده ولې موږ او تاسو بیا تجربه لرو احساساتي سیاستونه په احساساتو ولاړ اقدامات دا د افغانستان په تاوان وو د افغانستان نظامونه یې ویجاړ کړي دي افغانستان یې ویجاړی خوړی زه سردار داود خان هر ځل مثال ورکوم سردار داود خان ښې اقتصادي پروژې درلودې د افغانستان لپاره ښه نیت یې درلوده خو ځینې سیاستونه یې د دې لامل شو چې هیوادونه ټکر رامنځته سي هغه و چې هم نظام لاړ هم افغانستان په اوس وخت کې موږ د غچ اخیستلو زه هم طرفدار یم خو داسې غچ واخیستل شي چې افغانستان جګړې خوا لاړ نشي افغانستان له پرمختګ نه پاتې نشي افغانستان چې کوم کاروان روان کړی د دې کاروان باید ونه درېږي ځکه دوی غواړي چې جګړه رامنځته سي پاکستان د جګړې پروژه یې اخیستې ده په سیمه کې باید جګړه رامنځته شي که زه د سره تمام عیار جګړې ته داخلیږم په اوس وخت کې موږ څه لرو علیزی صاحب په دا 15 کالو کې افغانستان لپاره هم څه کړي څومره له پاکستان سره ځان پرتله کولی سو نظامي اړخ نه تخنیکي اړخ نه زه وایم دا صحیح ده زه غیرت لرم شهامت لرم اسلامیت لرم هر څه لرم له سره تیرم وطن و خاوره ته قرباني ورکوم هر څه ورکوم خو زه باید وګورم چې زه څومره قوت لرم او هغوی څومره قوت دا قوت موږ ډېر داسې نقطې لرو د قوت چې هغه استفاده کولی شو خو ډېر په تدبیر سره ډېر په حکمت سره اسلامي امارت ویلي چې په سنجیده وخت و سنجیده جواب باید ورکړل سي چې تېره شپه یې ښه مثال وړاندې کېدلی سي دغه ته باید څومره خلک توجه ولري سنجیده باید مخته ولاړ شي دغه برید سره یو څه وشو په نړیواله کچه پاکستان بدنامه شو بدنامه په دې شو چې نړیوالو ته وښودل شو چې ګورئ زموږ دایه برحقه ده که د دوی دایه برحقه ده دوی زموږ ملکی کسان وژني موږ هغه ځایونه په نښه کوو چې د ملکی کسانو مخنیوی وکړو پرې نږدو چې ملکی کسان وژل سي دا تفاوت ده دا نړیوال په دې پوهیږي او دا زموږ یو د قوت نقطه شوه دا نړۍ ته موښود هیواد پاکستان هم وښود چې پاکستان په افغانستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې څه اهداف تعقیبوي د دوی خیر غوښتنه نه ده دوی د بشریت لپاره کار نه کوي که دوی د بشریت لپاره کار کوي ولې اوس بلوچان ترې په عذاب دي ولې بلوچان راپورته کیږي ولې پښتانه راپورته کیږي ولې سندیان حتی نور د دوی پر وړاندې راپورته شوي دي مننه کوم مومن صاحب درنو لیدونکو دمه لرو بیا هم په خیره لاس ډاکټر صاحب کوم څه چې په اعلامیه کې خپره سوي هلته د داعشیانو د شر فساد موضوع یاده سوې شر و فساد څوک او دا له کومه ځایه څخه دلته ځای په ځای سوي دغه واضح کوي دوی له داعش سره څه تړاو سره لري موږ د نیمې پیړۍ را په دې خوا باندې د پاکستان د پوځ او د استخباراتو د شر و فساد د پروژو څخه چې یوازې نومونو ته تغییر ورته ورکوي همیشه ضرر لیدلی دی موږ هر نظام چې په افغانستان کې درلودلی دی پاکستان د هغه په وړاندې باندې د سیمې او د نړیوال نورو هیوادونو څخه بدمرغه عناصر راټول کړي دي د اینو ان په نامه باندې د افغانستان په وړاندې باندې جنگولي دي دا اوس لپاره که باسو کو ډاکټر صاحب محترمه دغه اوس شرف نن الحمدلله چې دغه سیاست تغیر شوی دی دغه د شر او فساد حالت چې اوس تاسو وینئ چې پاکستاني روزي دا هم محلي خلک دي هم د نورو هیوادونو افراد او اشخاص دي چې دوی روزي او افغانستان ته را صادروي داعش د دغه پروژې هغه لویه برخه ده زموږ علیزی صاحب یو ګیله د پښتونخوا د بلوچستان د ولسونو څخه ده چې تاسو په دې دومره کلونو کې مسجد لري ډیره لري سیاستوال لري محلي پارلمان لري ولې تاسو د دغه
محلونو پښتنه نه کوي چې دا څوک دي چې دلته روزل کیږي چې رینجر په اختیار کې دی کارت لري د شپې وزي د خلکو څخه په زور باندې ډوډۍ اخلي پاټک اچوي ولې یو پښتنه نه کوي کچېری موږ بل ور مجبورېږو بیا دغه عملیات په سرانان کې په وړکزو کې یا د پښتنو بلوچ په نورو سیمو کې کوو دا زموږ مجبوریت دی مګر تاسو خو یو ځل د خپل حاکمیت څخه چې تاسو مالیه ورکوي دا پښتنه وکوي چې د افغانستان ګناه څه ده چې په دې 50 کال کې د یولو حاکمانو پر ضد باندې تاسو فقط د جګړې او د ترهګرۍ د ملاتړ خبره کړې ده بل ګلامو د کورنۍ هغه عناصر څخه د چې دغه حالات په مقابل کې بیا هم د نرمش خبره کوي بیا هم د پاکستان سره د اخوات خبره کوي په جګړه کې علي صاحب اخوات نشته په جګړه کې ستا ګټه او د مقابل لوري چې ستا دشمن دی د هغه ګټه مطرح ده پاکستان استابلیشمنت نن ستا سره په ګرمه جګړه اخته دی ستا ماشوم وژني ستا شفخانه او پونتون در بمباروي ستا په هواد کې د نظام د تغییر خبره کوي بنان په دغه حالت کې منفي دي چې موږ څه باورونه لرو څه فني باکګراوندونه لرو باید د اوسنی حالت ترڅنګ ودرېږو او د هواد څخه په دفاع کې د هغه چا ملاتړ وکړو چې دغه ویاړ په برخه کوي او دغه شریر افراد او اشخاص په نشه کوي دلته په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د اسلامي امارت لخوا هغه مراکز په نکه کېږي چې افغانستان ته ورانکاري پلانونه لري بل اړخ ته په داخل د پاکستان کې چې پاکستانی رژیم کوم تور پر افغانستان پورې کوي چې موږ ته له افغانستان څخه خطر ده ولې هلته بیا مستند مسایل وړاندې کیږي خپل همغه مشران د هغه مخالفو ادرسونو چې له دوی سره لري وایي چې موږ د دننه یو خپل مشکل له تاسو سره لرو هلته چې د پاکستان د پوځي رژیم سره مخالفت کیږي وسلوال ولې دوی همغه سیمو کې د دغه اقداماتو مخ هم نه نیسي چې باید نن افغانستان ته ګواښ نه وي ځکه چې هغه ځایونه هم چې په نښه سوي دا خو د پاکستان تر کنټرول لاندې د دوی د رژیم په ملاتړ مخکې ځي که مخالفت کیي خو دا باید له منځه ولاړ سي په پاکستان کې ټول مخالفین که مسلح دي که سیاسي دي هغه د پاکستان د پوز د هغو جنایات او عکس العمل دي چې دوی د خپل ولسونو په وړاندې باندې کړی دي یو ځل که تاسو د خپل رسانې تورسي وګوري هغه جنایات چې د پاکستان پوز په درو لوی عملیاتو کې په وزیرستان پاټا کې په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې وکول دا هغه مستند اسناد دي چې نن تاسو عکس العمل ویني هغه څه چې دوی پر افغانستان باندې تاوانوي په حقیقت کې په افغانستان کې نه حضور لري او نه هغوی ضرورت لري چې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان پر ضد باندې عمل وکړي د هغوی سره ولسونه دي د هغوی سره مسجد او دیره او حجره ور سره ده د هغوی سره د هغوی عقیده ور سره ده بناء کوم وخت چې د پکراچي کې عملیات کیږي په لاهور کې عملیات کیږي او یا په کشمیر کې عملیات کیږي دا دوی پر افغانستان باندې اوس په دروغ باندې نشي توانولای جهان پوهیږي په دې باندې موږ افغانان پوهیږو ولې هغه څه چې زموږ په وړاندې باندې د پاکستان د پوځ سیاست دی علي صاحب هغه په واضح توګه باندې تعرض دی جګړه ده د افغانستان ورانی ده هغه افغانستان چې اوس د ځان د دفاع لپاره ځان ته د حق ورکوي چې د شر او فساد او د داعش ادرسونه د ډیورند کرښې هغه ته حتی د پاکستان په هم کې ولې دغه حق مش په دغه څلور لسیزو کې نه درلودلی یا خارجانو د حق نه راکولي او یا زموږ د حکومتونو پالیسی دا نه ولا مګر نن الحمدلله چې دغه پالیسی تغییر کړی دی کدی وار کوي په پکتیا او کونړ ډاکټر وګړي وژني موږ هم د حق لرو چې د دوی په وړاندې باندې عکس العمل وشي دفاع وزارت ویلي چې هر هغه ځای به موږ په نښه کوو چې افغانستان ته ګواښ متوجه کوي که هغه د پاکستان په هره نقطه کې وي دغه پیغام د پاکستان دپاره څه کیدلی سي په دغه پیغام کې په حقیقت کې موږ ځان ته مشروع حق ورکوو چې د ځان د مشروع دفاع لپاره که ضرورت سي جی ایچ کیو په نښه کړو په دې باندې د پاکستان پوځیان پوسی چې د مشروع حق حد هغه څه دي چې تاسو د هغو مراکزو ادرسونه وولي د کم ځای څخه چې دغه قوماندا یا فتوا ورکول کیږي چې افغانستان وولي هغه پیلوټ چې دستور تر لاسه کوي چې راسي روغتون وولي پونتون وولي
کور وولي هغه باید په دې باندې پوسی چې هغه زموږ لپاره مشروع هدف دی کدا جګړه وسیسي افغانستان په قطعي توګه باندې زه درته وایلی سم چې دا امکانات لري چې د پاکستان په ټوله جغرافیه کې د پاکستان د پوز په وړاندې باندې داسې ستونزې راوځي چې دوی په مهار کولو کې بیا کېدای شي چې ناکام راشي شدا د چې د پاکستان پوز یوار د پاکستان د ولس د خپل گاونډیانو په نظر کې ونیسي اقتصادي سیاست راوګرځي پریږدي چې د پاکستان ولس او د افغانستان ولس خپل په ګډه باندې صلحامیزه ژوند ته ولاړ شي د افغانستان برلاسي په اوس وخت کې په پاکستان کې دننه څه د چې کولی شي که چیرې وغواړي او پاکستان دغه ډول جنایاتو ته ادامه ورکړي په هره نقطه کې افغانستان کولی شي چې پاکستان وځپي د پاکستان عناصر په افغانستان کې محدود خرڅوي بهرانيان دي د افغانستان ریسورس په پاکستان کې د پاکستان ټول مسلمان ملت دی هغه څوک چې شرعي نظام غواړي په پاکستان کې جمهوریت غواړي که موږ وغواړو چې پاکستان ته ستونزې پیدا کړو موږ په سلګونو زره انسانان هلته د پاکستان په وړاندې باندې راپارولای شو چې د استبلیشمنت په وړاندې باندې حتی تر توپکه پورې خبره وکړي مګر موږ په سیاست کې دا ځای نه لري نه په خوا دا ځای درلودلی نه اوس لري چې موږ د پاکستان په کورنۍ چارو کې دخالت وکړو خو که ضرورت سي پاکستان باید په دې باندې پوه شي چې زموږ سره د 100 میلیونو پښتنو او بلوچو د وینې او د مینې اړیکه ستا سره هغه هیڅ اړیکه نه لري ته یو سیکولار د انګریزو د امریکا او د اسرایل نوکر یو استبلیشمنت مګر زموږ ترمنځ د 100 کالو مستند تاریخ پروت دی چې موږ په ګډه ډیلی ته تللی موږ په ګډه اصفهان ته تللی موږ په ګډه باندې د جغرافیه د اروپایانو څخه ساتلې ده بنا د پاکستان استبلیشمنت دا محاسبه نه کوي چې افغانستان کمزوري دی نړیوال اړیکې نه لري موږ نسو کولای د دوی په وړاندې باندې ودرېږو موږ د دوی په وړاندې باندې هغه څه کولای شو چې دوی هرگز موږ په وړاندې باندې نشي کولای په دې دوی پوسی مننه کوم اقبال صاحب د پاکستان پر وړاندې باید باور لدی ورسته څه وي د افغانانو افغانان مخکې وایي چې موږ د ډېر کوشش دې کوو چې اصل باید دا جګړه پراخه نشي افغانستان باید پراخه جګړې ته ولاړ نشي ځکه افغانستان د خپل بسازي ته ضرورت لري خپل هیواد پرمختیا ته ضرورت لري افغانستان 50 کاله جګړه کې ور د 50 کاله موږ همیشه جګړو شاته ورځولې یو موږ د تعمیراتو په ځای باندې خرابې کړې ده موږ د علمي پروژو په ځای باندې خرابې کړې ده موږ د دې موقع اوس نوې تازه پیدا کړې چې موږ خپل زخمونه التیام کو خپل عقب ماندګي د رافقو خرابې ترمیم کو او د پرمختګ په لور باندې ګامونه واخلو ځکه موږ جګړه نه غواړو چې جګړې طرفدار هم نه یو ولکه د دې په خاطر باندې چې دا جګړه ودرېږي نه ته نه دا چې موږ ډیپلوماسي باید فعال وي دا د شیات چې په دې ارتباط جوړیږي دا باید شانګهای دی وادو ته واسه ورسي د سیمې وادو په دې باندې متيقن شي اسلامي وادو کنفرانس ته باید دا استاد ورکړي شي شورای امنیت د یوناما سره د شورای امنیت باید ورکړل شي د دوی باید په نړیواله سطح باندې د تر فشار لاندې ونیول شي چې دوی باید دغه قانون چې خلاص واخلي لبل طرف شره د افغانستان دولت د دې لپاره چې پاینده کې د داش خطراتو څخه مخنیوي کړی د ضرورت ایجاب وي چې باید خپل دغه دفاعي سیستم هوایي دفاعي سیستمونه فعال کړي خپل رادار فعال کړي بل د پیاوا قواوي راکټونه ځای کې دا هر څه تر زر باندې د روسیې سره کړی یو غوي پر راوړل کې په نسبورو کې او د کډرونو پروژه ده کې د په دې پیغام شي چې په نور هم جدي شي او دا لاره د شموږ د دې تر څنګ چې ډیپلوماسي کوو باید خپل ځان هم تقویه کوو او د دې پر ځای باندې خپل ځان تقویه کوو او خپل ډیپلوماسي کوو زموږ تبلیغاتي سیستم دا تبلیغات باید د روکانه وي دا د افغانستان د خلکو او د ډیورن د لیکي اخو ټول پښتنو او ټول بلوچو ټول دغه ورونو ته د پاکستان ملت خلکو ته دا باید روکانه وي چې پاکستان خپل د تروریزم دغه کې په دې کې ولاړ هیواد پاکستان خپل تروریستي مرکزونه خپل خاور کې روزي جای ورکوي تربیت ورکوي او هغه خارج ته صادروي په ترکیه کې د داعش د غړي د نیول کېدو خپل دا یو لوی ثبوت دی چې پاکستان کې اوس هم د داعش مرکزونه دي دا چې پارتي رشوه په افغانستان له طرف څخه د داعش او شر د فساد مرکزونه وویشتل شول شر فساد په دې مفهوم باندې چې حالت هغه د شر د فساد یو تعداد صاحب سامان را پورسوي ولو جېسي ولش پاکستان هغه د ټریننګ ورکول او افغانستان د
خرابۍ لپاره د ریګولو لپاره تربیت ورکول د شر فساد غړي هلته کې جایشي ولو او غوي ولو کې دا مرکزونه ورته وشتل او لبل طرف چې افغانستان یو کوله دا چې واقعا هم افغانستان ټول نړۍ ثابت کړ په دا یو کال دوامدار جګړو کې سرانیش نه خود کې چې پاکستان سره صورت ولید هیڅ وګړي تر اوسه هیڅ معصوم نه دی وزله هیڅ سیاست نه دی وزله همیشه مشخص نظامی نقطه دغه حمله لاندې نیولې تر ضربه لاندې نیولې خپل څه مننه کوم له تاسو درنو دلته په پښتو کې یو ملک د پر طرف نکو مشخص نظامیانو سره جګړه ولا دا کوله لري دا برلاسي لري دا اخلاق لري دا جګړه اخلاق لري ته ورغلو چې موږ اسلامي اخلاق لرو هم د جګړه اخلاق لرو هم د قوانینو رعایت لرو مشخص دښمن مشخص مننه کوم درنو دونکو دم لرو بیا هم په خیر رالاس مومن صاحب تاسو هلته د افغانانو یا په پښتونخوا کې د پاکستان د پوځي رژیم تر چتر لاندې د خلکو نظر وړاندې کوي دلته د افغانانو هغه کرکه د پاکستان د دغه اقداماتو بالکل په لومړي سر کې خو زه غواړم علیزی صاحب لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا ټولې نړۍ ته ښکاره شو چې پاکستان زموږ او تاسو زنانه زموږ او تاسو ځوانان ماشومان په شهادت رسولي او موږ سره ویډیوګانې اسناد هر څه شته زه یو ویډیو دلته پلی کوم چې دا ونیول شي تاسو وګورئ چې دا د کوم ځای ترهګر دی او حتی د دې زوی هم وګورئ د دې زوی شاعر واضح ښکاري دا تاسو وګورئ کامرې ته مخامخ ونیسئ د دې په اړه معلومات ورکړئ بیا زه ورکوم دا تاسو وګورئ دا یعنې سوسنۍ ویډیو ده دا یې زوی ده د دې زوی شاعر دا مورکۍ وګوره د دې ژړا خبرې وکړي اوس معلومات پرې ورکړي خلکو دا ګوره پروسه کال هم په بمبارد کې د پاکستان په شهادت ورسېده او دغه زوی ده چې دا خپله شاعر و تکړه ځوان و دا هم د دې زوی و دا هم په شهادت ورسېده اوس وایي هغه زوی مې ملاړه بل زوی مې ملاړه زه اوس څه وکړم زامن مې خلاص شو یعنې ګوره دا څومره دردیدونکې ویډیو ده دا نو نړۍ په دې ویډیوګانې هم چې چپه پاتې شي او نړیوال بنسټونه په دې ویډیو هم چپه پاتې شي نو بشر د کوم بشر لپاره دوی کار کوي زه دغه وایم یوه مسله په افغانستان کې کومه موضوع رامنځته چې هغه په دغه حد کې جدي نه وي دنیا غوغا جوړه کړي ولې دغسې مسایلو ته توجه نه کوي بدبختانه افغانستان خو یو 45 کاله جګړه تېره کړه په افغانستان کې ډېرې بدبختۍ تېرې شوې او دویم دلیل دا ده چې د هغوی غږ چې اورېدل کېږي د هغوی غږ تر شا قدرتونه ولاړ دي او د قدرتونو لپاره د اوس هم غلامي کوي دوی تا به هغه ویډیو لیدلې وي د امریکا د استازي چې ویلې یو زما میرمن چې هغه هندۍ ده او بل پاکستان آصف منیر ماته ګران دي نو تاسو ته په خپله له دې ویډیو نه فکر وکړه او تحلیل وکړه چې دوی څومره د غلامۍ په کنده کې ولیدلي دي هغه غلامي هیڅوک نه قبلوي د همدې لپاره ده چې زموږ غږ څوک نه اوري او د هغوی غږ اورېدل کېږي ځکه پوره مکمل غلامي ورته شروع کړې ده دغه غلامي د پاکستان حیثیت ته څومره صدمه رسولې د عامو خلکو نو حیثیت دا ده چې عامو خلکو پاسپورت یې تاسې وګورئ اقتصاد یې تاسې وګورئ عام خلکو کرکه یې وګورئ چې هلته په پاکستانیان څومره ترې کرکه پیدا کړې له نظام نه هر څه یې له منځه وړلي دي په نړۍ کې اوس پېژندل شوی چې دا څه ډول یو هیواد دی حتی تاسې وګورئ د هغه ولسمشران یې پېژني په کنفرانسو کې چې دوی ځي ابرو عزت نه لري د پوتین چې نیم ساعت یو ساعت ورته په تمه و د ملاقات وخت نه ورکوه تر دې چې خپله لاړه د پوتین اتاق ته لاړه ورسره ملاقات وکړه دغه ابرو عزت پاتې ده نو له دې نه نور ورته چې پاتې هم نه دي هر څه یې له سیند سره له وشو زه دا وایم چې افغانان ډېر ځورېدلي خلک دي خو افغانان هېڅکله وخت دغه څه نه غواړي غلامي جاسوسي د خپل د خاورې دا شی نه غواړي ډېر محدود کسان دي علیزی صاحب چې هغه د افغان په نوم چې موږ پې شرمېږو چې هغه د دې خاورې سره خیانت کوي تل کړی دی اوس هم کوي هغه دي چې د دې خاورې آبادۍ نه غواړي د دې خلکو سوکالۍ نه غواړي نور ټول افغانان اوس په دې سلا شوي دي چې نور بس ده موږ هم ژوند غواړو نور جګړه نه غواړو په افغانستان کې چې هر څوک جګړه غواړي د هغه په خلاف دي میلیونونه افغانان د هغوی خلاف دي دغه جنایاتو پر وړاندې نن افغانانو ته په عموم کې څه کول پکار دي ګوره افغانانو ته خو یو دا چې همیش مې ویلي دي علیزی صاحب اوس هم وایم
وحدت او یووالی پکار ده. د افغانانو لپاره غیږ خلاصول پکار دي چې افغانان سره یو شي، که تر څو چې موږ یو نشو له موږ نه به هر هیواد استفاده کوي. ما مخکې د اشرف غني هغه بیانیه واورېده، په هغه کې دوه اړخول. یو اړخ دا چې ډېر کسان د ویډیوګانې پرې جوړې کړې چې اشرف غني دا کړي او دا کړي. زه دا وایم اوس وخت د فصلونو نه ده، اوس وخت د وصل دی. موږ باید افغانان سره وصل کړو. که په تیر کې هر څه مو کړي، تیر په هیر، نور وخت تاسو کړي ما څه کړي دي هغه د تاریخ حافظې ته وسپارل شل. اوس وخت را رسېدلی ده چې موږ د دښمن په ژرنده کې اوبه وانه چوو. موږ باید سره یو شو. که هر څوک ولو اوس هغه باید هغه فکرونه له منځه ویسو. اوس باید سره یو شو تر څو په وحدت او یووالي سره موږ دا وطن آباد کړو. که د ډاکټر اشرف غني ده، که هر یو بل افغان ده، که د دې خاورې لپاره یې، د دې وطن لپاره، د دې خلکو لپاره یې ګټه رسیږي، باید راسي د خپل وطن ته. په سختو حالاتو کې باید وطن کې ته پاتې شي. په سختو حالاتو کې باید د وطن لاسنیوی وکړي. په سختو حالاتو کې باید ته هیوادوالو سره دې اوسې. په داسې حالاتو کې چې تا ته وطن ضرورت لري، نور بیا تا په بهر کې شتون ګټه نه کوي. ته باید د دې خلکو سره ودرېږي، ته باید د دې وطن سره ودرېږي، ته باید دا د وطن آبادۍ لپاره کار وکړي. او ډاکټر صاحب اشرف غني نه هیله دا ده چې په دغسې شرایطو کې چې موږ پوهېږو دښمن موږ ته څه هدف پلان لري، هغه څرګندونې چې هغه د وطن په ګټه نه دي، دغه څرګندونې چې هغه د دښمن د تبلیغاتو لپاره کارول کیږي، هغه نه باید ډډه وسي. د ټولو افغانانو لپاره مې توصیه ده. دویمه برخه کې علیزی صاحب وبخښئ چې موږ ته څه پکار دي چې موږ وکړو. دویمه برخه کې کله چې وحدت او یووالی زموږ او تاسو ټینګ شو، په دویمه مرحله کې موږ او تاسو باید د دې هیواد د علمي کېدلو لپاره کار وکړو. ایرانیان چې نن امریکا سره ځان وهي، هغوی د خپل بنسټونه، علمي بنسټونه جوړ کړه، بهترین پنتونونه جوړ کړه، بهترین ځوانان وروزل، متخصصین لري، انجینران لري، ډاکټران لري، ستراتیژیستان لري، قومندانان لري، جنرالان لري، د خپل هیواد جوړ کړه. موږ او تاسو هم که غواړو چې د خپل هیواد جوړ کړو، په خپل هیواد په خپو ودرو، هیڅوک به جرأت ونه شي کړی چې په افغانستان باندې یرغل وکړي، څوک به جرأت ونه کړي چې د افغانستان خاوره ته په بده سترګه وګوري. دا هغه څه دي چې علیزی صاحب موږ کولی شي چې یو ځای ته ورسوي او افغانستان له دغه بدبختیو نه چې موږ تیر کړه دا 15 کاله، نور باید پرې نږدو چې هیڅوک د دې هیواد لپاره جګړه جوړه کړي، جګړه تحمیل کړي، څوک یې زموږ په خاوره باندې یرغل وکړي. حکمت صاحب څو مسایل، یوې خواته پاکستان د مذاکراتو خبره کوي چې موږ ثبات ته ژمن یو، سولې ته ژمن یو، بلې خواته د افغانستان په تړاو دا خبرې په نړیواله کچه چې افغانستان څنګه انزوا ته بیولی سي، ګواښونه وایي موږ ته متوجه دي. بل اړخ ته هغه څیرو سره ګوري چې هغه عملا په افغانستان کې جګړه غواړي. بل طرف ته که وګورو دغه د بیګا عملیات چې دفاع وزارت وایي چې هغه مراکز مو په نښه کړي چې ورانکاره پلانونه له هغه ځای څخه په افغانستان کې دي. اوس دغه ټولو اړخونو ته په کتو سره نن باید د افغانانو د افغانستان دریځ د پاکستان پر وړاندې باید څه وي؟ د سولې په خبرو باید د پاکستان باور وسي، او که د دغه ډول ورانکاره جنایاتو پر وړاندې چې دوی ترسره کوي جدي آمادګي. علیزی صاحب زموږ افغانانو لومړی دنده دا ده چې موږ خپل دریځ د هیواد د صلح د امنیت په کار کې هغه موقف غوره کو چې د یو وګړي لپاره په ټولو اصولو کې واضح ذکر شوی دی. دا په هر هیواد کې دی. موږ ته نن د نفاق خبره، د اینو آن خبره، یو د بل شړل خبره او یا پر تیرو باندې د منفي بحثونو څخه د کولو وخت نه دی. هیواد مو تر یرغل لاندې دی، خلک مو وژل کیږي، د هیواد پر خپلواکي مو تعرض کیږي. په دغه سي حالت کې موږ باید د دې ترڅنګ چې خپل ملي یوالي وساتو، باید د راتلونکي لپاره فکر وکړو. علیزی صاحب تاسو کوم تخنیک چې نن کاروي، پرون مو سرانان په وویشتل، اورګزي مو په وویشتل، د تراګرو مرکزونو په وویشتل، دا د عصري علومو د برکت دی. نن 21مه پیړۍ کې جګړه د الکترونیک ده، د ساينس ده، د پوهې ده. سبا کې دای سي دا جګړه د ستورو او د فضا په موټ باندې وسی. ځکه نو زموږ پر اسلامي امارت باندې ژغ دادی چې عزیزانو تاسو د هغه څه انکار مکوئ چې بشریت انکار نه کوي. ټول نړۍ ویږي عصري علوم ته د جنونو د ښوونځي خلاصولو ته، د پونتونونو خلاصولو ته موقع ورته ورکړي. پر ملت مو ژغ دی، پر ځان مو ژغ دی چې موږ
کېدای شي فکری اختلافونه ولرو مګر نننی نظام دغه ویاړ لري چې د دې هیواد په دفاع کې هغه ادرس هغه ترهګر هغه شر او فساد په نشه کې کم چې ستاسو هیواد لپاره بد نیت لري بنا ان په دغه کار کې نه یوازې د دوی ملاتړ پکار دی بلکې د دوی ترڅنګ درېدل پکار دي کوم څه چې کاملا د ډاکټر شاغلی محمد د خبرو سره موافق یم چې موږ باید په دې کار کې ملي یوالي تولار سو منفي دي څخه پرون څوک پاکستان پر افغانستان بریدونه کوي خلاف د ټولو اصول عام خلک په شهادت رسي افغانستان بیرته هغه موضوعات هغه مراکز په نښه کوي چې اصلي ګواښ متوجه کوي که پاکستان دغې لارې ته دوام ورکوي راتلونکی به د پاکستان څه وي د افغانستان لخوا پاکستان په دغه سیاستونو کې دومره تاوان کړی دی چې تاسو باور وکوي چې په هر برخه کې جبران کول ډیر ورته مشکل دي په اقتصادي برخه کې پاکستان د نړۍ د شپږو هغو پوروړو هیوادونو څخه دی چې تر خپل ملي عاید د پور ګټه زیاته ده پاکستان دغه اوس د نړیوال بانک د سعودي عربستان او د امریکا په پورونو باندې خپل بودیجه چلوي پاکستان په سیمه کې یوازینی تجرید شوی په ترهګری متهم هیواد چې نړیوال ټولنې دا خبره کړې ده بنا ان که پاکستان دغه سیاستونو ته دوام ورکړي او د پاکستان استابلیشمنت هم دغه پروژې واخلي د پاکستان د دړي کېدو او د پاکستان د ولسونو د خپلواکۍ د ویشل کېدو خبره لري نه ده کېدای شي چې تاسو ووینئ پرېږدي راتلونکي کې له سیمې او نړۍ څخه څه باید وغوښتل سي اقبال صاحب باز پای ته رسو د پاکستان د دغه ډول تیریو او جنایتو پر وړاندې واضح خبره ده نړیوال محترم چې په دغه حالاتو کې موږ د نړیوالو څخه دا شی غواړو چې ظالم ته ظالم ووایي موږ له نړیوالو څخه دا شی غواړو چې دوی باید هغه چا غږ واوري چې هغه ظلم لاندې واقع شوی دی مظلوم واقع شوی دی له نړیوالو څخه دا غواړو چې دوی باید زموږ د زخمونو زموږ د شهیدانو زموږ دغه وینو ته وګوري زخمیانو وینو ته وګوري زموږ د زخمیانو چغو ته وګوري زموږ دغه مثبت ځپلو ورونیو دغه نارو شروع ته وګوري مخکې چې د محترم استاد وویدو پریکړه دا چې ځوانانو قتلونو ته وګوري لمر سره په دې کې افغاني شي او پاکستان باندې داسې فشار راولي چې نور داسې کړنو چې هغه د ټولشتي اعمالو نمونه ده د داسې خلاص وکړي او نړۍ او سیمه باید دې متأکد شي چې دغه اعمالو مرتکبین خپل اصلا یا آغاز کوونکي خپل پاکستان دی او دا پاکستان دی چې دا کارونه کوي موږ له نړیوال او سیمه څخه دا توقع لرو چې د افغانستان سره همغږي شي د افغانستان غږ واوري د افغانستان مظلومیت واوري او افغانستان باندې د پردیانو د خارجانو هغه تیری مخه نیولو کې سره همغږي شي او دا غږ سره بدرګه کړي موږ شورای امنیت ته همدارنګه دا ارزو لرو چې د افغانستان په اړه باندې په دې کې مشخص پریکړه وکړي او پاکستان امان په دې کې وغندي او پاکستان په دې مکلف چې نور دغه شی بنجزونو چې مخنیوي وکړي موږ د نړیوالو څخه دا توقع لرو چې افغانستان خپل حق ورکړي چې یو غږ او سولې یو غږ نړیوالو ته ورسیږي چې ملګرو ملتونو کې موږ چوکۍ باید افغانستان حکومت ته ورکړل شي اسلامي کنفرانس کې باید مخفال صاحب باز پای ته رسو مومن صاحب ډاکټر صاحب او درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه مننه کوو تاوده باسونه پر همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان له لیدلو مو مننه